اټومي جګړه پیل شي او ځمکه نوره خوندي پاتې نشي، نو مشران به نړۍ له کوم ځایه اداره کوي؟ له فضا له یوې خوندي الوتکې څخه چې نوم یې دی د قیامت ورځې الوتکه. دغه الوتکه په 1940 کال د سړې جګړې پر مهال جوړه شوه او نن د E4B نایټ واچ په نوم پیژندل کیږي. دا عادي الوتکه نه ده، دا یو حکومت دی چې له فضا څخه حکومت کوي. کولی شي تر 7 ورځو پورې پرله پسې الوتنه وکړي، له فضا څخه د نړۍ هر ګوټ سره اړیکه نیسي، حتی د سمندر په تل کې اوبتلونو ته هم قومنده ورکوي. دننه یې 3 پوړه دي او پرمختللي سیستمونه لري چې د اټومي برید او برېښنایي څپو پر وړاندې مقاومت کوي. دا الوتکه دومره قوي ده چې د امریکا د هوایي ځواک له ډیرو الوتکو هم زیات قدرت لري. د اټومي برید، شهابي ګواښ او هر ډول خطر لپاره جوړه شوې ده، او تر ټولو مهمه دا چې تل چمتو ولاړه وي او په څو دقیقو کې الوتنه کولی شي. په دې الوتکه کې شاوخوا 80 تر 80 کسان ځایږي او دا خلک کولی شي جګړه کنټرول کړي، له ولسمشر او چارواکو سره اړیکه وساتي او حتی د نړۍ حالات پر سکرینونو وڅاري. د امریکې ترڅنګ روسیا هم ورته الوتکه لري چې نوم یې دی آیلیوشن LET، خو د امریکا الوتکه لا هم تر ټولو پرمختللې ګڼل کیږي. د دې الوتکې بیه شاوخوا 223 میلیونه ډالره ده، خو ارزښت یې یوازې په پیسو نه سنجول کیږي، ځکه دا د یو هیواد د بقا لپاره جوړه شوې ده. کله چې د 2018 په جنوري کې د ډونالډ ټرمپ او شمالي کوریا مشر کیم جون اون ترمنځ لفظي جګړه توده شوه، نړۍ یو ځل بیا د الوتکې ته متوجه شوه. نو د قیامت ورځې الوتکه یوازې یوه الوتکه نه ده، دا د هغه وخت لپاره چمتو شوې ده چې نړۍ نور د پخوا په شان ارامه پاتې نشي.